السلام علیکم ګران لیدونکو. اکثره ملګري نن سبا کې دا شکایت کوي چې زموږ ټیک ټاک کار نه کوي. نو د ټیک ټاک د کارولو اسانه طریقه د وی پی ان په واسطه باندې چې څنګه مونږ کولی شو د وی پی ان په واسطه باندې په اسانۍ سره ټیک ټاک وکاروو. نو راځو لومړی زه ټیک ټاک خلاصوم، تاسو وګورئ زما ټیک ټاک اوس کار نه کوي. نو موږ به څنګه وکولی شو چې ټیک ټاک وکاروو په اسانه طریقې سره. نو موږ راځو لومړی پلی سټور ته. زه دلته پلی سټور پیدا کوم. کله چې موږ تاسو پلی سټور فعاله کړ، پلی سټور ته راځم. دلته به وی پی ان زه لیکم وی پی ان. دلته یو زیات شمیر وی پی ان شته موجود دي. تاسو ګورئ چې ټول هر ډول وی پی ان شته. خلک مختلف ډوله وی پی ان کاروي. زه سوپر وی پی ان باندې کلیک کوم، داسې لکه سوپر وی پی ان او داسې نور دا وی پی ان چې دا زیات خلک کاروي. خو ما سره تیار یو انسټال شوی وی پی ان د اندونیزیا وی پی ان په نامه باندې ده. تاسو وګورئ زه دا وی پی ان کنیکټ کوم. وی پی ان اعلان دی وبهئ، د اعلان زه سکیپ کوم. وی پی ان کنیکټ شو. تاسو کتلی چې وی پی ان کنیکټ ده. نو کله مو چې وی پی ان کنیکټ کړ، زه اوس راځم ټیک ټاک ته چې اوس ټیک ټاک ګورم چې کار کوي که نه. تاسو وګورئ ټیک ټاک له مخکې نه کار کړی دی. تاسو یې کتلی شئ. زما ټیک ټاک چې دا کار یې شروع کړ هماغه وای فای باندې، لکه مخکې کار نه ور باندې کولو. اوس ویډیو تاسو کتلی شئ په هماغه وی پی ان باندې کار کوي. ویډیو په اسانۍ سره غږیدی شي. نو که چیرې موږ او تاسو په خپل موبایل کې وی پی ان ونه لرو، نو نشو کولی په افغانستان کې یا داسې بعضو نورو هیوادونو کې وی پی ان وکاروو. نو دا وه د ټیک ټاک په هر ځای کې کارولو اسانه طریقه چې په اسانۍ سره موږ کولی شو ټیک ټاک وکاروو او د ټیک ټاک څخه ویډیوګانې وګورو. نو که چیرې موږ او تاسو وی پی ان ونه لرو، نو موږ او تاسو نشو کولی چې ډایرکټ ټیک ټاک وکاروو، ځکه په ټیک ټاک باندې بندیز ده او نشو کولی چې ډایرکټ ټیک ټاک وکاروو. نو مهمه نه ده که هر ډول وی پی ان تاسو ولرئ، نو وی پی ان مو کنیکټ کړئ او له هغې وروسته ټیک ټاک ته ورشئ. نو ستاسو ټیک ټاک به په اسانۍ سره کار کوي. که چیرې ټیک ټاک وی پی ان ونه لرئ، تاسو نشئ کولی چې ټیک ټاک وکاروئ. نو ګرانو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوې د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او د همدې ته ورته نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو دې ته ورته نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هم له تاسو سره شریک کړو. نور هم په خدای سپارم. لوی الله مو مل شه.